صابر صاحب وایي چې دغه سړی د محفل رنګ ته ګوري او رویسه هم یې غزل راوړی هم یې قصیده راوړی. زما په خیال چې شعرونه به دلته کې ډېر خوند ونه کړي. د شعرونو سره زما په خیال چې دا خلک ډېر اشنا نه دی هر څه وجه چې ده، خو دغه دوه درې شعرونه راته وایم او بیا راته یو غزل وایم، بیا به بس کومه چې د سر ملګري کم ساتم په سر ملګري ډېر دي. د سر ملګري کم ساتم په سر ملګري ډېر دي، د حسن د ځوانۍ د مازیګر ملګري ډېر دي. شعور پکې د مالګې او د وړو په پیمانه دی، د شور ملګري ډېر دي او د شر ملګري ډېر دي. شاعر نه یم د ډېرو نقادانو په نظر کې، د ډېرو نه مې بیا هم نظر ملګري ډېر دي. شاعر نه یم د ډېرو نقادانو په نظر کې، د ډېرو نه مې بیا هم نظر ملګري ډېر دي. دغه دوه شعرونه نور چې عربو نه مې نه کېږي خو تا نه مې ګیله ده، یا ځکه عربو نه مې نه کېږي خو تا نه مې ګیله ده، دولته نه سړی د کعبې ورته رسوي. عربو نه مې مننه عربو نه مې نه کېږي خو تا نه مې ګیله ده، دولته نه سړی د کعبې ورته رسوي. یو دوه دي چې سرونه یې په پڅو چړو پرې کې، د څومره دلګانو سره یې سر ته رسوي. یو دوه دي چې سرونه یې په پڅو چړو پرې کې، د څومره دلګانو سره یې سر ته رسوي. دغه غزل درته وایم چې نه پکې ورځ بې خطرې ده او نه شپه لاليه، څه درته وکړمه د وران وطن قصه لاليه، څنګه درته ووایم چې څومره یم خوشحاله پکې، بس د خبرو نه مې واخله اندازه لاليه. د دې ولس نه مې امید د انقلاب ختم دی، سره د واړو تکبیرونو ترې وزه لاليه. منیر شاکره تا د خپلې برخې کار وکړو خو ما په ټپه ویښ نه کړه تا په کلمه لاليه. منیر شاکره تا د خپلې برخې کار وکړو خو ما په ټپه ویښ نه کړه تا په کلمه لاليه. ویلې منیر ستا قیسې ډېرې دي نیمه شپه ده، زه درنه لاړم ستا هم په مخه حلاليه. دوه شعرونه درته دغه نور وایم چې چنچڼې والوتلې چا په چینار ډزې وکړې، لکه پخوا کې چا د زړه د بیمار ډزې وکړې. سلام مې واخیستو خو مخ ته مې ور ونه کاته، دا داسې شوه لکه چې دا مې په یار ډزې وکړې. ډېره مینه او ډېره مننه.